د نن تقریبا کلونه وړاندې زموږ د ماشومتوب دوره او هغه وخت به عربو کې ډېر مسافر نه وو د افغانستان، کم وو لکه اوس عمرې زیات نه وو. نو زموږ یو تره عربو کې وو، په دې وروستي را رسېدلي خط کې یې لیکلي وو وایي په دې نږدې راتلونکي کې زه هم درځم کور ته. نو ماخوستن چې به کېناستو د کورنۍ ټولو وګړي د مجلس اصلي محور به مو د حاجي صاحب راتګ و. هر چا به خپل نظر وایو، یو بل د یوې خوا خبره را پیل کړه وایه یاره که دا سبا راسي هم ذاتي نو باور نسته، دا بل د بلې خوا را غبرګه کړه چې یاره یو 2 او 5 ورځې مې لا ګمان نه شي چې را ودې رسېږي. خو دا خبرې ډېرې زیاتې کېدلې، موږ ذهناً دې ته تیار اوسي که زیری اوسو نو دروغ به نه وي. نو په دې بله ورځ باندې ماښام د یو کلیوال ګاونډي د دروازې له مخې زه د خپلو ماشومانو همزولو په ګډون هماغلته مو د هغوی په دروازه کې یو درب جوړ کړی دی، چیغې و نارې و لوټې و هی هوی ده. نو هغه کوربه مو هم ډېر تنګ راوستی و. هغه فکر کړی و چې که وروځمه د زور له لارې که د ماشومان پسې اخلمه نور هم ټکنې کېږي، نو بیا په دې چل ورسره وکړه او په دې شوخیو کې د ملګرو په منځ کې هغه مرکزي رول هم ما لوباوه. نو هغه کلیوال چې مو راغی ما ته یې وویل وایه ته خو لا دلته ګرځې. سړی زه به نو چېرته ګرځېدم، تر دې ښه ځای، تر دې ښه ملګري، تر دې ښه وخت. وایي ولې هغه تاسې د حاجي صاحب پوښتنې ته نه ورځې؟ سړی څه وخت چېرې څه وخت راغی؟ وایي همدا اوس یې په پاک سړک باندې له موټره چې بسترې کته کولې، بسترې او بکسونه. نو دې خبرې کې به ما ته ولې شک را لوېدو؟ هر بیګا هم دا خبرې اورو، ذهن هم تیار و همدې زیرې اورېدلو ته. رامنډه مې کړه، د ما په راتګ باندې ملګرو ډله ټپله هم سره تیت و پرک سو، ټول لاړو کورونو ته او شپه هم را روانه وه. نو کور ته چې رالم وضعیت ډېر نورماله و. فکر مې وکړو چې یاره کور کې تر اوسه زیری نه ده سوی، بس دا د زیري ویاړ هم ما ته را په برخه سو. لسرای مې ورباندې را نارې کړې چې زیری مې در باندې حاجي صاحب راغی. نو هغوی به ولې نه منله، رامنډې کړې له هرې کوټې جوپې ماشومان او لویان ټول سره راوځي، کومه ده چیرې ده کومه ده، همدغه پوښتنې داسې کېږي. ما هغلته چې کومه خبره کاپي کړې وه دلته مې پیسټ کړه. سړی دا اوس یې په پاخه سړک باندې له موټره بسترې او بکسونه کته کول. نو یو غوسناک تره مو دا دستي را تېر سو، ناوخته و، له مرغانچي چرګ را وایستل، دا یې حلال کړ او دی مخ په سړک باندې روان سو. بیا د ډېره ما خره یې ځانه سره روانه کړه، د یو څو ماشومانو په ملتیا ولاړ چې له هغې خوا بسترې او بکسونه راوړي. دلته نو څوک چرګ شکوي، څوک دیګ مینځي، څوک پیاز ریزه کوي، څوک اور برابروي. زه هم دا اړخ ته ناست یم، خپل خیال پلو چې په مخه کړی یم چې یاره ګل الا چې بیخي نه یم 1000 روپۍ زیری در کوي، خان لالا تم داسې مه ګوره تر 1.5 زر کمې نه در کوي. بس دا زیرې سره جمع کوم او سهار ته په هغو نویو جامو کې ځان وینم، کومې چې موټر راته له سعودي راوړي دي. 10-15 دقیقې نه وي تېرې چې وضعیت بیرته 180 درجې تغیر وکړو. وایي نه ده راغلی، څه سوه دروغجن، نه ده راغلی حاجي صاحب، څه سوه دروغجن. بس سمدستي مې هغه د زیرو خبره په ذهن کې ړنګه کړه او د خپل سر د خیر غوښتنې په فکر کې سومه. رامنډه مې کړه چې یاره په زیرو بلا پسې اوس به ځان چېرته غلی کوي. په سرای کې تاو راتاو سومه، نو هغه د غوژلې دروازه خلاصه وه، په دې باندې ورننې وتمه. څاروي ولاړ دی، هغه د خرې اخور خالي ده، دې ته ور وختم، په اخور کې پرېوتم، څادر مې را باندې کش کړو. نو د خرې د پښو دربی اورم چې ورو نه نږدې کېږي. ځان سره مې تصمیم ونیودل، ما ته خو را معلومېدل نه، پړ مخې پروت ومه. سړی که مو د تره را پام سو، یو سوک به مې ووایي، دوم ته به را پورته شي، یا به تر وزر ونیسي ور پورته به دې کړي، بیا به له هغه وروسته هر څه چې وکېږي به. او کې در فکر نه سو، دی به خره هلته وتړي وبوځي، زه به له هغه وروسته خپل برخلیک ټاکمه. نو دی لاندې خره تړي، ما ته نه را معلومېږي. خره دې دپاره چې له اخوره چې څه شی خواړه وخوري، سر یې راښکته کړو. د خرې سر مې له دې ملا سره ولګېدو، له شا سره مې ولګېدو. نو ما فکر وکړو سړی د تره لاس د اسې ور ولاړ شه چې اوس په پروت دې ونه وهي. چې را ولاړ سوم، خره هم نه وه خبره چې دلته په اخور کې څه کیسه ده. نو خره وتورېده چې دا مخ په ور باندې زور وکړه، د تره مو دا 4 واړه ګوتې د ځنځیر او د میوګي تر منځ ورغدې، داسې دا پستکی ورځنې واړه او دا سرې وینې داسې ورځنې بادېدې.
زه په اخور کې اسک ولاړم، څادر مې په اوږو ده او دا پروړې ورشکې دا راپسې ځوړندې دي. سپورټ یې راته وکتل، اوه ته دلته یې داسې تاو راتاو سو. نو دلته به له دې خوا موږ وره ته یو د لرګي ټمبه ښودله، دا یې په چپ لاس راونیو ده چې دا راسره راتاو یې کړه، په دې پښو کې وولم، په خاړپوزه ورته راښکته سوم. سار په همغه خره باندې زه او دی دواړه ډاکټر ته ولاړو، ده ګوتې پانسمان کړې او ما لینګې.